بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د الله په فضل او توفیق سره د کتاب آخري عنوان ته ورسیدو، د تلاوت محاسن او معایب، د تلاوت خوبیانی او د تلاوت عیبونه. یعنی دا هم دو عنوانه ده چې په اولنی عنوان کې به د تلاوت خوبیانی بیانیږي. یعنی هر څوک وایي چې زه ښه تلاوت کوم. ښه تلاوت چاته ویلی شي؟ ښه تلاوت باید په کومو اصولو ولاړ وي. یعنی زه وایم چې زه ښه تلاوت کوم، یو بل څوک وایي چې هغه ښه تلاوت کوي، دی وایي چې زه ښه تلاوت کوم. نه، ښه تلاوت هغه تلاوت ته ویلی کېږي چې په دغو شپږو اصولو باندې څه شی وي؟ ولاړ وي. دا د تلاوت محاسن دي، دا د تلاوت خوبیانې دي. یعنی دغه خوبیانې که چېرته یو چا په تلاوت کې راځي نو دا به ښه تلاوت ګڼل کېږي. که چیرې د یو چا په تلاوت کې دغه خوبیانې نه وي، یعنی څومره چې پکې دا خوبیانې کمې وي همدومره به پکې یو خو موجوده وي. خو پوهېږې که نه؟ ښه دی خو، نو چا کې به یو خو موجوده وي، چا کې به دوه خوګانې موجوده وي، چا کې به درې موجوده. یعنی دا معیارات دي. زه دا نشم ویلی چې زما تلاوت ډېر ښه ده. نه، زما تلاوت د معیار سره څومره برابره ده، خبره دا ده. دا معیارات، دا اصول، دا ورته علماو مقرر کړي دي. د چا چې دغو معیاراتو ته څومره دا تلاوت نږدې وي دومره د تلاوت ښکلی به هم وي، ښایسته به هم وي، او په معیار او په اصولو باندې برابر هم وي. نو دغه د تلاوت خوبیانې دي او دا زده کول پکار دي. که چېرې دغه تلاوت خوبیانې یو چا په تلاوت کې نه وي نو په څومره اندازه چې دغه خوبیانو کمی وي همدومره به د تلاوت عیبجن وي، دومره به د تلاوت معیوب وي. یعنی کامل قاری یا کامل د قرآن کریم لوستونکی هغه چاته ویلی کېږي چې هغه د تجویدي قواعدو مراعتولو سره خپل قرآن کریم څه شی کې ووایي. د چا په تلاوت کې مثلا موږ تاسو د تجوید په هغه کې خبره کړې وه، په ابتدایي تعریف کې اداء الحروف من مخارجها الخاصه لها مع جميع صفاتها اللازمه والعارضه بسهوله وبغیر کلفه. تقریبا 5 اصول پکې بیانیږي. دا دومره اوږده پروسه چې موږ تاسو طی کړله دغو 5 اصولو د زده کړې دپاره وه چې د هر حرف مخرج وپېژنو چې کوم حرف د کوم ځای نه ادا کېږي، د هر حرف صفات وپېژنو، صفات لازمه پکې څومره دي او صفات عارضه پکې څومره دي. صحیح شو؟ د صفات لازمه او د صفات عارضه او تر څنګ ستا په تلاوت کې باید سهولت موجود وي، آسانتیا موجوده وي، او ستا په تلاوت کې باید تکلیف نه وي، اضافي تکلف ستا په تلاوت کې نه وي. او دا 5 اصوله شو. ستا په تلاوت کې ستا مخرج جوړ ده. صحیح شو؟ دا یوه خوبي ده، دا جوړ ده. صفات پیژنې او مراعت کوې هم، دا کار دا طبقه هم جوړه ده، که لازمه وي او که عارضه وي. صفات لازمه هم جوړ ده او صفات عارضه هم جوړ ده. ستا په تلاوت کې اسانتیا ده، تکلف پکې نشته، هم پکې اسانتیا مراتول او د تکلف نه ځان ساتل. نو که چېرې ستا په تلاوت په دغه 5 اصولو باندې ولاړ وي نو ستا تلاوت ښه تلاوت ده. ځکه د تلاوت او د قرآن کریم لوستلو دپاره چې کوم شی کوم علم بنا شوی دی د هغې علم تعریف هم دا ده چې باید د تلاوت په جریان کې د هر حرف مخرج وساتل شي، صفات وساتل شي، او سهولت او آسانتیا وي او تکلف پکې نه وي. که چېرې دلته اوس ستا په تلاوت کې تکلف راغی دا یو عیب ده، که سهولت پکې نه وي دا بل عیب ده. تلاوت د ښه ده، سهولت هم پکې کوې، هلته صفات نه مراته که صفات لازمه د مراد نه که یو عیب ده.
او که صفات عارضه د مراد نه که بل عیب ده، که مخارج د مراد نه که بیخي بل عیب ده. یعنې دا ټول عیوب او محاسن چې تلاوت کې راشي او عیوبونه سړی ځان بچ کی او د محاسنو باندې سړی څه وکړي عمل وکړي، نو دغه تلاوت بیا معیاري تلاوت ګڼل کېږي، دا بیا کامل تلاوت ګڼل کېږي او دغه تلاوت چې څوک یې دې ته بیا کامل قاري ورته هم ویلی شو. یوازې صفات عارضه پیژندل، غنه کول، اظهار کول، ادغام کول، په دې باندې ته کامل قاري نشي جوړېدلی، ځکه دا صفات عارضه د دې وزن خو تا ته معلوم شو. د غنې په نه کولو سره په نفس کلام کې څه تغییر نه راځي، دا د حسن او د زینت دپاره ده، دا ډیکوریشن ده. صحیح شو؟ دا د قرآن کریم هغه ظاهري ښایست ده، ظاهري ښایست ده. نو د قرآن کریم اصل او اساس چې تشکیلوي هغه مخارج دي، هغه صفات لازمه دي چې هلته د هغې ذات ور باندې جوړیږي. نو چې کله ذات جوړ نه تو څومره رنګمالي کوه که نه، د شګو ډیرې جوړه که او بیا پې چې د پاسه پې چې اصلي روغني رنګ ورته ورکړه، نو دا روغني رنګ به دا تعمیر ټینګ کړي؟ نشي ټینګولی. اول خو ته بنیاد جوړ که که نه، ذات خو جوړ که که نه، بیا که ساده چونه م ورته ورکې بیا کار کوي. خبره ورسېدلی؟ نو بیا نو که ته دا غونه که پکې هم نشي نو دومره تاثیر باندې ولې نه ظاهري ښکلا باندې به تاثیر غورځوي. یو تعمیر یوازې جوړ شوی، یو تعمیر رنګ او روغن او ښکلا هم ورسره لري، دا ظاهري خبره چې تعمیر به دا بل باندې به ډېر مصرف شوی خو ظاهري ښکلا به نه وي. نو چې مصرف ورسره وشو نو ظاهري ښکلا هم بیا جوړول ورسره پکار دی. موږ کله کله په ظاهري ښکلا باندې خو ډېر کار کوو، خپله اصل شي باندې ډېر ترکیز نه کوو. نو دې وجې نه نو دا ټول قواعد چې مخکې ولوستل شو نو دې دواړه لازمي او ضروري دي. خو په لازمي او ضروري کې بیا ځینې بیخ داسې ضروري دي چې که هغه ادا نه شي حرف د منځه ځي، کلمه د منځه ځي، معنا کې تغییر راځي. صحیح شو؟ هغه انتهایی ضروري دي او دا نور چې دی نو دا بیا د ښکلا دپاره ده، دا هم ضروري دي. نو دلته آخري درس کې د تلاوت محاسن او معایب بیانیږي. یو تلاوت کوونکی باید دغه خوبیان په خپل تلاوت کې ولري او د هغې تلاوت باید په دغو خوبیانو باندې، په دغه اصول باندې څه شی وي؟ ښایسته وي، مزین وي. څه شی دي دغه اصول؟ اول ترتیل او همدغه ترتیل دا د څه شي معادل ده؟ د تجوید. ترتیل څه شی و؟ حضرت علی کرم الله وجهه ترتیل معنا څنګه کړې وه؟ هو تجوید د څه شي؟ الحروف. هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعایة المخارج والصفات. دا ټول شیان اصول بیان شول که بیان نشول؟ مخرج بیان شو، صفت بیان شو، محل وقف بیان شو، کیفیت وقف بیان شو. دغه مراتبو ته څه ویلی کېږي؟ ترتیل ویلی کېږي. صاف واضحه قرآن کریم لوستل، هر یو حرف د خپل مخرج نه، د هر یو حرف پسې تړلې ټول صفات لازمه، ټول صفات عارضه. صحیح شو؟ د هغې ترڅنګ وقف ته ضرورت پیدا کېږي، مناسب ځای کې باید وقف وشي چې معنا او مفهوم په نظر کې نیولو سره، او که چېرې معنا او په مفهوم باندې ته نه پوهېږي بیا هغه علائم چې ولوستل شو د هغې علائم په نظر کې نیولو سره وقف پکار ده. کله چې د وقف وکوو بیا دا هم ذهن کې ساتل پکار دی چې دلته اوس د وقف نه ورته زه ابتدا وکم او که اعاده وکم. نو چېرته چې ابتدا مناسبه وه هلته به ابتدا وکړي او چېرته چې اعاده مناسبه وه هلته به اعاده وکړي. دغه شان تلاوت کولو ته څه ویلی کېږي؟ ترتیل. صحیح شو؟ تجوید دا دوهمه خوبي ده. صفایي به پکې وي، واضحه به وي، خو د هغې ترڅنګ ظاهري ښکلا هم باید په نظر کې ونیول شي. ستا ځینې د هغې ژبه ګوره ډېره صفا وي، خو د ژبې صفایې که ته چې که غلط ووایې، هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا نه کړي، هغه ټاکلې صفات یې ادا نه کړي، نو ستا ژبه که څومره هم صفا وي نو د هغه د صفا ژبې نه قرآن کریم خوند نه کوي. ځینې ماشومان یې قدرتي طور باندې هغې ډېر لږ وخت کې روانېږي، ځکه دا صفایي الله تعالی د هغې په ژبه کې څه وي؟ ایښې وي.
خو هلته هغه یو داسې استاد سره دی مخه وشي چې هغه په مخارج باندې یا خپله نه پوهېږي او که یا پوهېږي نو هغه ورته نه ورکوي، ځان باندې بوج نه راولي. چا چې څه وویلی وایي صحیح دي وویلی. نو په نتیجه کې بیا دا قرآن کریم غلط زده کوي. د هغې اواز به ډېر ښایسته وي، ژبه به هم ډېر فصیحه وي، خو غریب دغه ژبه چې دی نو کوم ځای کې چې لګول پکار دی هغه د لګولو ځای نه پیژني. د ذال او د ضا فرق نه پیژني، د سین او د ثا فرق نه پیژني، د سین او د صاد فرق نه پیژني، چا ورته نه دی ښودلی. تجویدي قواعدو باندې کار نه دی شوی. نو د صفایي تر څنګ تجوید هم ضروری ده چې هر حرف د خپل مخرج نه ادا شي او سره د صفاتو ادا شي. دریم خبره پکې تبین ده. تبین وضاحت ته ویل کېږي، واضحه. تقریبا دغه تبین په تجوید او په ترتیل کې پروت د خپله. د دې دپاره چې ستا په تلاوت کې تبین یعنی ته سره دی چې د صفایي ته، سره دی چې تجویدي قواعدو ته ستا فکر موجود وي، د هغې تر څنګ صفایي ته او وضاحت ته باید ستا فکر راشي چې هر یو حرف واضح ادا شي، هر یو حرکت واضح ادا شي. ځینې خلک حروف صحیح ادا کوي، حرکاتو کې مشکل لري. حرکت چې ادا کوي ته په دې نه پوهېږي دا یې زبر وویلی او که زیر یې وویلی. پیش چې وایي نو پیش کې خو موږ تاسو وویل چې شونډې باید څنګه شي راووځي، نو هغه پیش داسې ادا کوي چې شونډې پکې نه راغونډېږي. چې شونډه پکې راغونډه نه شوه نو دا معلوم نه شو، دا بلکې مجهول وویل شو. نو داسې نه، بلکې تبین به پکې وي. هر حرکت زبر په کم حرف باندې راځي هغه باید په خلاصه خوله باندې وویل شي. که چېرته زیر راځي هغه باید لاندې طرف ته مایله کېدلو سره وویل شي، او که پیش راځي نو هغه باید شونډې په راغونډولو سره وویل شي، او که چېرته ساکن حرف راځي نو ساکن حرف باید ونه خوځېږي. د خوځېدو چې کوم حروف دي د قلقلې په طور باندې هغه معلوم دي، په نورو حروفو کې د قلقلې غوندې طرز به نه اختیاروي. تبین همدا معنا چې هر یو حرف چې کم قسم شیان موجود وي هغه باید ټول څنګه شي مراعات شي. دا د تلاوت خوبي ده. دا د تلاوت خوبي نور هم څه کوي اضافه کوي چې هم پکې ترتیل مراعات شوی وي، هم پکې تجوید مراعات شوی وي، هم پکې تبین شوی وي. او څلورم شی پکې ترسیل ده. ترسیل ویلی کېږي پیوست تلاوت کول، حوار تلاوت کول. په تلاوت کې بې ځای ځایونو کې قطع نه راوستل. ځینې خلک دي چې تلاوت کوي، د تلاوت په جریان کې ترسیل نه راولي، یعنی هره جمله د بلې جملې سره داسې لکه سکته غوندې چي. صحیح ده چې ساوه پکې نه اخلي، آواز پکې نه قطع کوي، د وقف اصول پکې نه مراعاتوي. یعنی موږ هغه ته وقف نه شو ویلی، وقف نه کوي. خو دا تلاوت د بل سره داسې خشک لګی چې یو بل سره هیڅ قسم هغه رنګ او روغن او هغه مثلا هلته چې دی نو د غنې او د صفات لازمه او د صفات عارضه او بیا په صفاتو کې مثلا جریان د نفس او جریان د آواز په وجه باندې یا نرمښت یا عدم نرمښت چې کوم شی راځي چې د هغې سره د تلاوت په جریان کې یو قسم سلیخ پیدا کېږي. د تلاوت یو بل سره څه شی کوي نخلوي، دغه شیان چې خوش تلاوت کوي نو دا تلاوت بیا چندانه سي خوندور هم نه راځي. خوش غوندې تلاوت لکه یو خوش موټر چې خوش انجن چېرته په کال کې مو د چا موبلاین هغه نه وي ورکړی که نه، نو داسې چې پکې ناست دی که نه نوی موټر به وي پکې ناست شي نو سړی هغه سفر خوندور نه تمامیږي. او چې کوم موټر باندې لږه خرچه شوي که نه نو هغه خامه کې به رواني، خو ته به داسې فکر کوې چې دا خو ډېر پوس روان دی، دا ډېر پوس مزل کوي. نو پوس مزل شي دا خرچه یې پې کړې ده که نه، رنګ روغنې هغه مری چې ده نو غوړه ده، نو بې ځایه دا کرچ کروچ پکې نشته. په خبره ورسېدلې دقسې مسله ده. نو تلاوت کېږي، تجویدي قواعد پکې مراعاتېږي، صفات پکې هغه کېږي، خو ترسیل چې کوم مواد دي هغه پکې څه شی وي کم وي. اوار تلاوت نه وي، ټول حروف د یو بل سره پیوسته نه وي، بلکې قطع لوستل کېږي. لکه مثلا اوس موږ وایو چې الحمد، اوس الحم، اوس صحیح ده ال او حم د لام او میم دواړه متوسط حروف دي. که چې دلته موږ توسط ونه کړو، دلته دا حروف چې دی نو د شدت نه ونه باسو، په خپله دې کلمه کې دا کلمه په څو ټوټې شوله؟ 3 ټوټې شوله.
الحمد لله رب العالمین. رب بل کې لام صحیح ده، تا ساکن ولا قلقل د پکې ونه کوله، خو دا ساکن خدا خود په دې باندې هم پوه شو چې دا لام متوسط حرف هم ده په صفاتو کې، چې کله متوسط حرف شو دا باید د شدت نه څه شي اوزي، کله چې شدت نه ووته د کې خپله دا لام نرم شو، د نرمۍ په حالت کې بل حرف سره څه شی کېږي پیوست کېږي. رب العالمین داریک دې قطع که، هلته نون خو تا ادا که، موقوف علیه د نون د په هغې باندې ته ودرېدلې، د وقف اصول دې مراعات که، وقف بالاسکان دې وکو، یو شی پکې کم په د نون کې، هغه غنی آني چې کوم خوند و هغه پکې د غنی آني سره چې کوم ترسیل پیدا کېږي په دې کلمه کې چې کوم غوړواله پیدا کېږي هغه څه شو ختم شو. خشک الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، عالمین عالمین دا نون کې څه پیدا شو دلته دغه غنی آني، دې غنی آني سره دا جملې د یو بل سره څه کېږي پیوست کېږي، دا جملې د یو بل نه ځان بیله نه حس کوي. دا خو زنځیرونه دي، دا خو زنځیرونه دي، دا د زنځیر یو کړی د بل کړی سره څه شوي جدا جدا وي، خو د یو بل سره نښته وي، که چېرته یو کړی جدا شو دا ارتباط څه کېږي قطع کېږي. نو دې وجې نه نو دا ارتباط باید قطع نه شي، بلکې دا باید ترسیل وساتل شي، پیوست وساتل شي، یو حرف صفات ختمېدو سره د بل حرف صفت د دواړو ترمنځ باید څه خالیګه پکې پاتې نه شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.